अच्छा रूबी, बिखरे बाल, अपना एक अंदाज, एक स्टाइल, तो यहाँ कोई डर नहीं लग रहा है कि टप्पा में और तो उखड़ा पंजाबी व पुख्ताना कम पश्तो में अगर कुछ हो जाए तो अच्छा लगेगा लोगों को? पख्तो की तलतलो के दावे माचे मनो सलामुना और एहतरामात दा शेबे मंगा पे जिला बटग्राम क्यों पे यो फ्लैन कोच के रावानो तासु बदा दिखे में के विने राविने गाड़े यो खड़केगी बल खड़केगी नन ज د خپل سیلګرې په مت کې تاسو وینئ وخت تر وخت زما د یوټیوب د لارې یا زما د فیسبوک د پاڼې د لارې زه د وطن په سیلګرۍ باندې خبره کوم. په دغه لړۍ کې نن د خیبر پښتونخوا یوه داسې ضلع چې هغه له بده مرغه ډېره وروستو پاتې ده د بټګرام په نوم باندې یادېږي. په کال 1993 خواوشا کې دا د جدا ضلعې په حیثیت باندې وپېژندل شوه. له بده مرغه د دې پیژنګلو یا ولس کې چې دا کله مشهوره شوه نو دا د 8 اکتوبر 2015 زلزله وه چې هغې دلته ډېر لوی روانۍ او کور د دې ځای آبادي د دې ځای انفراسټرکچر هر څه یې وړقول. نو هره خلکو بټګرام ضلع وپېژنده. زرین پریشان دی خدای وبخي د دې سیمې یو ډېر لوی شاعر تیر شوی دی. هغه وایي چې د بټګرام شډل بډل پښتانه د هزارې په ژرنده دل پښتانه او دا خو زمونږ شاعري وګڼي زرینه دیو ته چا ویل پښتانه. د دې ځای ځایي خلک دا هم وایي چې په تقسیم کې د دې ځای دغه حصه ورکول چې دی نو دا داسې بېرنګه بې ډوله غوندې شوی دی. دا یو ګوټ راغلی دی نو د دې خلکو هغه ذهني هم آهنګي یا هغه تړون دلته نه راځي. بل خوا په بټګرام کې دوه د صوبایي اسمبلۍ غړي د دې ځای نه ټاکلی کېږي او یو پکې د قامي اسمبلۍ غړی ټاکلی کېږي. خو ورې باوجود د دغه درې ذمهورو چارواکو بیا هم د بټګرام تقدیر تر اوسه پورې لا اوده دی. د دې د پولو یا د سرحداتو خبره که موږ وکړو یو خوا دا د تورغر سره لګي بل خوا دا د مانسیرې سره لګي او بل خوا د دې پوله چې ده نو هغه د ضلع شانګلې سره لګي. د بټګرام ډېر څیزونه مشهور دي چې په هغې کې سره املوک راځي په هغې کې تور املوک راځي. بیا په تیره سندلي د بټګرام یو ډېر مشهور چیز دی. په دغه ژمي کې په یخ کې په واورو کې خلک داسې یو میز را پیدا کړي د هغې نه لاندې سکروټې کېږدي او بیا له پاسه نه یو بړستن باندې کور کړي نو دغې ته تودېږي ګرمېږي. دا په دغه ډسمبر جنوري فروری کې. نن به د بټګرام سره لګېدلی یو ځای د چترپلین په نوم باندې یادېږي چې هغه په مانسیره کې راځي. دا ایکسپلور کوو. قدرمنو څنګه چې مې تاسو ته وویې منګه چترپلین ته را رسېدلي وو. دې ته چترپلین ځکه ویلی کېږي چې چتر په پښتو کې داسې یو سفر غوندې ته وایي اوچت ځای ته وایي او پلین بیا چې په هغې کې څومره ګراونډ وي یا پلین ایریا وي. راسره دوه پیغلې هم ولاړې دي. روبي زمونږ یوه ډېره تکړه پیغله ده او د دې تر څنګه ماریا. دوی به پښتو چې دوی راغلو د دې علاقې سیلګري وکړه وګرځېدې. آیا کم مشکل کم ستونزه دیو دلته ولیده که ونه لیده یا د دیو دلته ایکسپیرینس څه دي دیو څه ویل غواړي د کتونکو سره څه شریکول غواړي. لومبی پوښتنه به زه د روبی نه کوم. روبی یہ بتائے کہ آپ یہاں پہ آ گئی آپ نے ایکسپلور کیا بٹگرام اور پھر اسپیشلی ابھی ہم چترپلین میں کھڑے ہیں. علاقہ کلچر لوگ اس کے بارے میں آپ کیا کہوں گی؟ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ میں تو ماشاء اللہ پاکستان میں بہت گھومی ہوں لیکن بٹگرام میں میرا پہلا ٹور ہے. میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہوں. بہت خوبصورت علاقہ. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ علاقے سے زیادہ لوگ خوبصورت ہیں. بہت پیار کرنے والے رسپیکٹ کرنے والے. اینڈ سیکنڈلی جو دکھ کی بات مجھے یہ یہاں پہ آ کے لگی کہ یہاں پورا بٹگرام میں مجھے کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ملا کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جو کہ ہم پراپرلی جا کے جیسے کہ ہم ڈفرینٹ نادر ایریاز میں جاتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کافی کام کرتے اور یہ اچھی بات ہے. میں گورنمنٹ سے یہ اپیل بھی کروں گی کہ وہ اس بٹگرام کے اس خوبصورت وادی میں کام کریں اس خوبصورت سی ویلی میں کام کریں کیونکہ اگر ٹورزم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں آپ میرے پیچھے کا ویو بھی دے سکتے ہیں. سامنے پہاڑوں پہ برف اور یہ ایک وہ کہتے ہیں نا گاؤں والا ماحول اور بڑا خوبصورت وہ ہے. یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. اینڈ سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ ابھی جس اسپاٹ پہ میں کھڑی ہوں ماشاء اللہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ قدرت کے جس بھی نظارے کو ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ وہ کم ہے. سیکنڈلی میرا میسیج یہ ہوگا کہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ نکلیں اپنی فیملیز کو لے کے پاکستان کو ایکسپلور کریں. دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فرصت سے بنایا ہوگا. میں یہی کہوں گی کیونکہ میں جتنا بھی وزٹ کرتی ہوں پاکستان کے جس کونے کو دیکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے اتنے خوبصورت ملک میں
उसने हमें पैदा किया है। अच्छा रूबी, बिखरे बाल, अपना एक अंदाज, एक स्टाइल, तो यहाँ कोई डर नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक कल्चर है, एक लोग है, एक यहाँ मतलब कभी कभार लोग माइंड भी करते हैं ना, तो घूमे फिरे कोई मसला तो नहीं आया इस सिलसिले में? नहीं, आप जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल वेस्टर्न लुक में है और बिल्कुल ओपनली आज़ादाना हम घूम रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। यहाँ के लोगों में ऐसी कोई वो बात नहीं होता ना कि लोग कहेंगे कि नहीं बटग्राम का, वो अक्सर पख्तूनों के एक माइंड में आता है ना कि स्पेशली पंजाब साइड पे लोग कहते हैं कि नहीं वो बटग्राम में वहाँ पे पठान है, पता नहीं वो कैसे बिहेव फीमेल से करते होंगे। सो ऐसा कोई वो नहीं है। स्पेशली यहाँ पे आप देखेंगे आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे पाकिस्तान प्यारा है, बटग्राम उससे भी प्यारा और उसके लोग उससे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा چې رباب سره ټپکم خپل ستړې پیدا مکم که ټپه میں ورته وکړه پنجابی و پختانه کم پښتو میں اگر کچھ ہو جائے تو اچھا لگے گا لوگوں کو. پښتو کې زه تلو کې دا وایم چې تاسو راوځي خپل کورونه نه خپل فیملی سره د پاکستان ټور چې کوم دی دا وي خپل پاکستان ایکسپلور کې ولې چې زمونږ پاکستان رښتیا ډېر ښکلی دی and I love my Pakistan. تھینک یو. خوشاله راته اوس ډېره زیاته مننه کوم ملګرو. ماریا څنګه چې ما د هغې معرفت یا پیژنګلو هم وکړه هغه را سره هم ولاړه ده. ماریا څه به ویل غواړې؟ ډېر یخ د لم شوی دی وایي چې واورې ورېږي منجمد نه شمه لمبې لمبې خبرې کوه. مالم ډېر یخ شوی دی چونکې موسم ډېر یخ دی د غرونو په څوکو باندې واورې شوي دي. ته به څه ویل غواړې؟ دی وخت به ډېرې پښتنې پیغلې تا ګوري، ډېر پښتانه ځوانان به تا ګوري چې دغه سیلګري د کوره بهر ته راواته دا زمونږ په فزیکل سټرنث کې موږ ته څومره مدد راکوي او دا زمونږ منټل هیلث کې څومره موږ سره یوه مرسته کولی شي. السلام علیکم. ټولو کې اول خو زه دومره خوشحاله یم چې موږ لکه دومره هیکټیک روټین تیرو که نه نو ما ته نه و پته چې زموږ پاکستان کې لایک پېښور او هغو علاقو کې موږ داسې ټایم تیر کړو نو دومره ښکلې علاقې هم دي. موږ خلک وو بس سحر لپاره به ځو سویټزرلینډ ته بل ځای ته. زه خلکو ته دا ویل غواړم چې وځئ خپل ملک ایکسپلور کړئ. څومره ښکلې ښکلې ځایونه دي. تاسو لږ دا ایریا وګورئ واورو نه ډک غرونه دي. خپل هیکټیک روټین نه وځئ. خپل فیملی زو باسې راولئ هغو له لږ انجوایمنټ ورکړئ. ضروري خو نه ده چې موږ د ملک نه بهر زو نو یعنی خپل ملک دی خپل ملک له فایده راکړي. صحیح. ډېره زیاته مننه کوم ماریا. خوشحاله راته اوسې قدرمنو. وایي چې او یخې هوا وهلی یمه یا غاړه را یا اور بلوه او ساړه مې کېږي ته به توده بړستن کې پروتې په ما د جمې پرخې لارې جوړوي نه یا غاړه را یا اور بلوه ساړه مې کېږي. موږ سره یو بل ځوان هم دلته ولاړ دی چې د اکبر په نوم باندې هغه موږ پیژنو. نوم یې هم اکبر دی او کار یې هم ډېر ښکلی دی. اکبر جانه یوه ښایسته چوغه دې اغوستې ده او داسې په ښه سټایل کې راغلی چتر پلین کې ولاړې. څه احساسات دي د نړۍ سره یې شریک کړه؟ ډېره زیاته مننه. موږ خو راللو وي ایک تیټر سره ایډونچر چیمپین سره او یقینا د ښکلي ځایونه ایکسپلور کول د کې پی کې دا موږ ته په خپل کور کې ډېر په ارزان ریټ باندې موږ ویلی شو چې موږ ته د تفریح موقع ملاویږي او دلته ډېر زیات یخ دي. تاسو چې څنګه وویلې دا موسم ډېر زیات زړه راښکونکی دی او بیا داسې کم نه چې تاسو غوندې خلک وي نو بالکل پوه یم نه شو. 2 ورځې تېرې شولې ډېر خوند کوي او را روان چې کم سفر دی اب هم انشاءالله ښه تېرېږي. ډېره زیاته مننه کومه ملګرو. ښکلی دی، سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی. یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی. تاسو یقین وکړئ چې د خبرو کولو او د دې د محسوسولو ډېر لوی فرق دی. خو بیا هم دغه نننۍ ویډیو یا د سیلګرۍ په مد کې چې ما څه ویل غوښته زمونږ بټګرام یوه ډېره وروستو پاتې ضلع خو بیا هم د سیلګرۍ په مد کې دا د قدرتي ښکلاګانو نه ډکه پکه ده. دا بیخي امانته ښکلا لري. څومره ملګري چې دلته راتله غواړي زما به دا هغو ته ویناوي چې موږ د ایکو ټوریزم باندې فوکس کو. د دې علاقې دغه ډکه پکه ښکلا دې موږ ماته نه کو. دلته دې موږ ګندګي خوره نه کو. د علاقه دې پاکه هم پاتې شي او د دې سیلګري دې ایکسپلور هم شي او دنیا ته دې دا پیغام لاړ شي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم. تا ته مې چا هسې چېرته روان تصویر ښودلی دی. د ضلع بټګرام نه افسر افغان ته اجازت راکوئ. د الله په امان.